د حضور پاک په دشمنانو کې خطرناک دشمن څوک دی د ختم نبوت ډاکو چې څوک د پیغمبر مبارک د ختم نبوت په دې صفت ډاکه واچي دا غټ دشمن د حضور پاک دی دو دلیل به درته ووایم د حضور پاک ترو حضرت حمزه رضی الله عنه په احد کې شهید شو د چا د لاسه شهید شو د وحشی ابن حرب د لاسه اسد الغابه کې شته نورو کتابونو کې مشته چې د شهید شو وحشی وی ډېر زبردست پهلوانو د حضور پاک تر حضرت حمزه بے بہادر انسان سید الشهدا وی داسې د کافران به وال چې خلق ورته حیران وی د یو تیږې شاته ورته لاندې زه پټ ناست ومه وی د ما مخکې راغی ما سره یو وړنۍ ځګی وه امې پې ورشت واله چې مې وروویشته وی په دې نوم رسا ولګېد نیزه تې شاته ووته ما پسې ګواښ وکړه خو زه تې بچ شوم دې پرېوت بیا څه وشو بیا د حضور پاک دې تر سره هغه وشو چې په تاریخ کې چا سره نه دي شوی پوزه تې پرې شوه سترګې ته وویستې غوږونه یې ته پرې کړل شونډې یې ته پرې کړې حتی سینې والا چاک کړه وشلوله او زړه یې ته راوویسته او اینه یې ته راوویسته او یو ښځه وه هنده بیا وروسته خدای مسلمانه کړه د عتبه لور وه هغې ترې وجلې و په بدر کې هغې خپل انتقام اخیسته هغې د حضرت حمزه په زړه او په اینه چکونه ولګول چې دا خرم خو تیر نه شو او د هغه د اندامونو نه امیل جوړ کو غاړه کې واچو او ګډېده به رسول الله مبارک ته چې پته ولګېده مختصره خبره ته کوم وخت کم دی ډېر خپه دومره خپه ویړه مې غواړي چې دا تره خښ نه کم او دقسې په دې سرمن د پاسه زه به داسې ویم لکه قصابی څاروی چې ټوکړې ټوکړې پروت حضرت حمزه خو ډېر لوی سر دا مې ستاسو د پوهې دپاره یو خبره وکړه یا یو سړی یو شی لال کې ټوکړې ټوکړې یې کې دقسې پروت دی مې غواړي چې دا خښ نه کم او چې دا مارغان او حیوانات راشي هغوی یې وخوري چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي او زما د تره غوښې د مارغانو د حیواناتو د خېټو نه راوځي الله ته مخامخ ودرېږي الله یې وویني چې دا هغه کس دی چې زما د رضا دپاره دومره قرباني ورکړه چې دا دی د ده غوښې او د ده ټوکړې نن د حیواناتو د خېټو نه راووتې خور یې وه حضرت صفیه د حضور پاک د پلار خور ده ترور ده چې خبر شو را روانه وه ډېره بهادره ښځه وه رسول الله مبارک زبیر ته وی د زبیر مور رضی الله عنه ورشوې مور دې منې که حضور پاک دا خیال و چې په دې حالت کې دا رور وویني په دې څه چې الله ته ونه شي حضرت زبیر ورغې مور یې را روانه وه ورته مور یې ودرېږه دومره زورور و چې زبیر ځان له یو مضبوط پهلوان دی دیکې یې ورکړو اخ به یې غورځاو ته ما د خپل رور نه منې کې پرېږده ما خپل رور ته حضرت زبیر آواز ورکوي مورې حضور پاک راته وی فرمایلي دي چې منې کا خو چې دی واورېدل نیغه ودرېده قدم یې وانغېشت وی ورشه زما ورواره ته ووایه زبیر چې ته ما د څه نه منې کې هغې نه زه خبر یم زه د رور نه خبر یم ما ته پته ده چې هغه نن په کوم حال کې د احد په میدان کې په خپله سرمن پروت دی لاسونه خپې ټول ټوکړې ټوکړې دي زه خبر یم خلک به وایي چې نن به صفیه ویر وکړي نوحه به وکړي چغې به ووایي او ورور ته به وجاړي زما ورواره ته ووایه حضور پاک ته چې د دې له نظم زه ورځم او خپل رور ته په دا عظیمه قربانۍ د خدای په لار کې مبارکباد پیش کوم سبحان الله هغه وحشي ابن حرب خلا مکه فتح شوه وحشي وتښتېد طایف ته الله د هغه په اړه کې ایمان واچو زړه کې سوچ کوي چې زما ایمان به قبول شي که قبول به نه شي تاریخ کې چې ما څه کړي دا بل چا نه دي کړی چا سره مې کړی دی د حضور پاک تر حضرت حمزه سره سید الشهدا سره
ایمان به قبول شي کنه یو سره صلاح کوي بل چا ورته وی رسول الله مبارک استادو ته غږ نه کوي استادي په شکل کې لاړ شه د یو قوم استادي تلل خلقو د قومونه استادي حضور پاک له لیږل د ایمان دپاره دیم پکې لاړ خو چې وی کله ور مخامخ شم حضور پاک ته خو مې یارېده وی فورا یې را تپوس وکړه انت وحشي هلکه وحشي بس خپو نه ځمکه وتښتېده دا وحشي دویم تپوس کوي انت قتلت حمزه تا وجلی دی خدای یو څه ووایم که وایم چې نه نو دروغ هم دي منیم نه که وایم چې او دا پټه بېادبي ده چې پیغمبر ته د هغه مخکې هم چې استاد تر ما وجلی قد کان من الامر ما بلغک حضرت چې تا ته څنګه خبر رسېدلې ده ټیک رسېدلې ده څنګه راغلی ایمان مسلمانېږم ایمان راوړم مسلمانېږم زما ورونو قسم دی چې ایمان ډېر لوی نعمت دی دا ایمان الله مونږ تاسو له راکړی دی ټول وایي الحمدلله که مونږ روس کې پیدا وو زمونږ ایمان به نه و هلکه ته بند کوه دا خبرې که مونږ چین کې پیدا وو زمونږ د ایمان به نه و که مونږ امریکا کې پیدا وو د ایمان به نه و که مونږ فرانس کې پیدا وو جرمني کې پیدا وو خدای چې د کومې پلیتې مور پی به مونږ څکلي وو نن د اصیلې مور پی تنګي والا و چارسدې والا و پاکستان والا و مسلمانانو مونږ څکلي دي الحمدلله د مسلمان مور نه مونږ پیدا یو د مسلمان پلار نه پیدا یو خو ښایه څوک چا ته خدای ته درخواست کړی دی چې ما د مسلمان مور او پلار نه پیدا کا هېچا درخواست نه دی کړی دا د چا په فضل شوی دی وایه شوق سره نور شوق سره نور شوق سره الله په فضل دا د خدای کرم دی قسم دی د خو چین ته جاپان ته په دې ملکونو ګرځېدم هر څه بې انتها ډېر دي ورشه جاپان ته لاړ شئ زه وګرځېدم پکې مې بلا بیانونه وکړل خلک خودکشی کوي ډوډۍ ډېره ده ګاډې شته کور شته حکومت هر څه ورکوي قرضې هم ورکوي دولت هم ورکوي هر څه فیسلیټیز او هر څه ورته شته چې ماشوم پیدا شي 4.5 لاک روپۍ ورته فوري شروع شي د هغه بینک ته د هغه په نوم ځي ماشوم مور و پلار له لیکن خودکشی کوي ولې ایمان نشته وخت کم دی ایمان نشته دا نعمت الله مونږ له راکړی دی ټول په شوق وایه الحمدلله لاس اوچت ایمان مونږ سره قبر ته او حشر ته او د رسول الله مبارک مخې ته حوض کوثر ته لاړ شي او دا حوض کوثر په غاړه مونږ دا ندا وکړو او دا آواز وکړو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله هغه د خپل مبارک لاس د حوض کوثر اوبه مونږ ته راکړي الله یې زمونږ دا نصیب کړي ایمان راوړم د الله رسوله ایمان راوړې او ټیک شو قبول هر څه معاف هر څه معاف زما د تره ټوکړې معاف الله رسوله ما خو ډېر بدعملۍ هم په کفر کې کړي قتلونه مې هم کړي او بیا دا ستا د تره سره چې ما څه کړي دي څه به کېږي الایمان اسلام یهدم ما کان قبله بچه ایمان دی راوړو هر څه درته معاف ختم خو بچه یو شرط تر باندې اکدم حضور پاک خدا تفصیلو نه وي دا خو زه ویم هغه خلاصه وي زه درته تفصیل ویم ستا سترګو ته ګورم ما ته د خپل تره سترګې ښکاري ستا پوزې ته ګورم د تره کټ پوزه ښکاري ستا غوږونو ته ګورم د خپل تره غوږونو ستا سینې ته ما ته هغه خپل تره یادېږي آی های هل تستطيع ان تغيب وجهك عني دا طاقت دې شته چې دا مخ مانه یو طرف ته کې پېش واقعي چې زه د حضور پاک مخ کې اورم حضرت حمزه بیا ورته ښکاري د هغه شکل ورته ښکاري دا طاقت دې شته ما وی او شته زه بچی ایمان دې قبول
ما وی دا ټکي واورئ اوس زم او د حضور پاک غټ دشمن وجنم اکافئ به حمزه زم وحشی پسې و زم مسیلمة الکذاب پسې د ختم نبوت ډاکو دی هغه پسې زم ولی هغه پسې زم لعلی اکافئ به حمزه د حمزه بدل به په خلاصومه ګورې په مشرک ورنه راغی په یهودي ورنه راغی په عیسائی ورنه راغی په منافق ورنه راغی د حمزه چې د حضور پاک تر لوی محبوب دی د هغه بدل په چا خلاصی د پیغمبر په غټ دشمن چې د ختم نبوت ډاکو دی چې مسیلمة الکذاب دی او ورغه په اقا میزګې مې وشت جنگ شروع وو بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه جنگ شروع دی په اقا میزګې مې وشت مردار مې کړ د حضور پاک د تر بدل په چا باندې خلاص شو د ختم نبوت په ډاکو چې مسیلمة الکذاب دی ډاکو اوس عقلي خبره هم واوره هرونو د یهودي نه زه ځان ساتلی شم ما ته پته ده چې یهودي دی ځان ته وایي یهودي عیسائی ځان ته وایي عیسائی مشرک هندو ځان ته وایي زه هندو یم هغه زه پېژنم هغه نه ځان ساتلی شم خو د قادیاني نه ځان ځکه نشم ساتلی چې دې ځان ته مسلمان وایي د اسلام جامه کې دی زه نه پېژنم د بار د غل نه سړی لکه ځان ساتلی شي که نه مړه ساتلی شي که نه تار څه کې نه مه کوه بار نه غل راغی خو دنیا پیژنې چې دا غل دی خو کور کې دننه چې غلي څه کوې ورسره یو سړی راغی ما ته ویي جي کور کې رانه غلا کېږي الماری چې وګورم کالي پکې نه سر پټېږي نغدې پیسې پټېږي نو مې کور کې بس وکړه خوا دې خوا کوي نه نه وایي چابي صرف ما سره بل چا سره نشته داسې څوک راته وښایه چې د پیریان واملي جنات راځي وي خلک وایي چې دا پیریان راځي او دا غلا کوي او دا شی وړي مې پیرې په بینک ولې نه ورځي ستا په کور راځي بینک کې پیسې ډېرې که پته او مې پیرې د زرګر په دوکان ولې نه ورځي چې ښه مضبوطه زولۍ ډکې کې قصه یې خلاصه شوه پاگل دی چې 500 روپو د راځي او ډېرې پرېږدي ما وی ما وپېژن تاسو کره شته یو ښاپیری وی مونږ کره مې مې ما ته په داسې قصده مې لاس داسې کړ مې ما ته ستاسو د کور ښاپیری معلومه ټول یاره وی مولوي صاحب دې سره به څه کوم مې ښیم د ښاپیری درته ښیم وی څوک دی مې ستا کور والا یاره چې دی ووایي که نه خدا مې ووایي خبره پې بده ولګېد ولې ښځه خو خلکو ته ګرانه نه جي نه قده خو ډېره مونځګزاره ده او ډېره نیکه ده زه پیسې ورکړم او چې څه شی راوړې باقي ماله راکړي ډېره مخلصه ده یاره مولي صاحب دا دې څه ووې مې بس ما ته خپل پیري ووې ما سره هم یو پیرې شته ما ته خپل پیري ووې چې دا دغه ښاپیری ده بل څوک نه دی په سړي خبره خو نه لګېدله مې دا ما څه وکړل اوس به دې پړه کې وایي چې ما ښځه جنګی یقین کوه یو 12 ورځې پس راغی ما ته مولوي صاحب یو مشورې له راغلی یم مې ته هغه بلوزنې نه وې ولې نه وی ستا خبره خو ټیک وخته مې څنګه وخته وی کالې یو زرګر سره پیدا شو چې تپوس وکړو چې دا کم ځای نو وی دا ستا اوښې را باندې خرڅ کړی ګوتمه بل ځای پیدا شوه ټول زما ښځې به وړل چابي ما سره و نو مې چابی خو مثل جوړېږي نقل که نه وی سو سره څه وکړم مې بس اوس یې ښکلا وه داسې ښځه خو په دنیا کې نشته دا خو صاحب زبردست کارنامې والا ښځه ده شاباس والا ورکه هسې خیرات نه کې نو بدن یې په بل طرف یوړی که نه د مارونو د کور د غل نه ځان ساتل ګران دی او د بار د غل نه ځان ساتل اسان دي ته پیژنې نو قادیانې د اسلام په جامه کې غل دی زه یې نه پیژنم او زما دا کشر کول چې دا په سکول او په کالج کې دي په دې باندې خپل زهر ورچي او دا رانه خرابوي دی وجې نن علما او د ختم نبوت چې کم نمایندګان او راکین دی هغوی مجبور دي چې د نوې هلکانو کې بیداري پیدا کړي مولانا صاحب ځکه په دې عنوان دا جلسه وکړه اوس تاسو دپاره یو خبره کوم چې تاسو هم خوشحاله شئ د دې مسیلمة الکذاب دی د یمن دنیا ورپسې وه
په دې علاقه کې یو سړی و ابو مسلم خولاني دې د حضور پاک زمانه کې مسلمان او رسول الله مبارک سره ملاقات نه دی شوی موږ ته مخضرم وایو د په علاقه کې خو په دې عربو کې د پخوانه لکه د پښتنو قومیت دی ابو مسلم خولاني چې پاسې د هغه وې زه خو مسیلمة الکذاب خدان ته پیغمبر وي قوم ورپسې وټول لولیا ورپسې و دې را پاسې دوی چې نه د حضور پاک نه پس بل پیغمبر نشته مسیلمة الکذاب ته دا خبره چا ورسوله دې راوغوښته ځان لیې کېنو هلکه وي ته زما پیغمبري نه منې وی نه ولې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بس داغه پیغمبري مې منلې ده او داغه نه پس بل نبی بل رسول د سره نشته وی صدا در کوم خو بل شان صدا وی خوښه دې لا استخلاص وی مکه وګورې حق نه پشم پټولې ما ته پته راته زما د کلي زما د علاقې دروغجنې ریاست او بادشاه له دې لوبه شروع کړې ده خیر هغه خوږدې قصې دی درته نه کوم خلاصه ده چې اورې بل که ښه مضبوط داسې اورې بل که چې څنګه نمرود خیر د نمرود خو به ډېر زیاتو ابراهیم علیه السلام ته بل کړی او دا مسیلمة الکذاب دا د ختم نبوت پتنګ د حضور پاک د ختم نبوت عاشق ای ورویشت چې ورویشته الله په اور ګلې ګلزار که ابراهیم علیه السلام چې اور ته وغورځو الله سوی یا نارو کونی بردن و سلامن اوره سوړ شه یخ شه خو یا دامره یخ هم نه چې د یخنۍ نه خراب کې سلامن معتدل چې دی محفوظ دقه رنګ چې مسیلمة الکذاب دی اونې و ابو مسلم خولاني اور ته لړه که الله په اور ګلې ګلزار که اور نه ووت بس مسیلمة الکذاب خو پوه شو چې اوس خو راته ټول خلک به زما خلاف شوي چې په حق او اور ونه سوځو دته یې وې شا به د بیا به نوځه بس د غریب کډه کوډه واغېسته مدینې شریفې ته لاړ د بار نه چې یو سړی راشي هغه پېژندلی کېږي اوس که دلته کې څوک د بلوچستان راغی د پنجاب د افغانستان موږ یې پېژنو چې دی لاړ جومات ته مسجد نبوي ته نو هلته یو ستن ته ودرېد لمونځ یې کوه مدینې ته ورسېد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی چې هغه ورته وکتل هغه وپېژند چې دا خو د یمن دی دا خبره خوره شوې مدینې ته رسېدلې وه چې د سلام وګرځو هلکه د یمن یې وی یو هلکه یو تپوس ته نه کوم ما اورېدلي چې مسیلمة الکذاب په یمن کې یو سړی اور ته غورځولی دی اور نه دی سوځولی پې ګلې ګلزار دی دا خبره ټیک ده که غلطه مشوره ده هغه وی نه دا خو ټیک ده خو دې خپله دی که نه خو یې نه پېژنې حضرت عمر رضی الله عنه وی ټیک ته وی یو وی تا ته پوره پته ده چې ټیک ته وی او ما ته پوره پته ده چې ټیک ته وی تا هغه سړی پېژنې تا لیدلی دی چې اور ته یې غورځو اور پې ګلې ګلزار شو ورته بی جان سلت باسوله کې خو هغه سړی دی مخکې دا دی ولاړ دی که وی تی وی او حضرت عمر وجړل خوشحالی نه وجړل وی راځه بچې حضرت ابوبکر صدیق بادشاهي وه هغه یې بوته او ورته وی ابوبکره نن درته یو ناشنا سړی ښیم نن درته هغه سړی ښیم چې د ختم نبوت په برکت الله د حضور پاک په امت کې په هغه د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی دا سړی درته ښیم داغه سړی د ختم نبوت عاشقانو ستاسو هم دا عقیده مضبوطه او د دې عقیدې پرچار کوئ او په دې کلک ولاړ یې انشاءالله چې د قبر او د آخرت اور به تاسو ته پوټیم نقصان ونه رسوي که خیر انشاءالله شوق سره انشاءالله د الله نه خپل ژوند هم غواړو او په دې عقیده مونږ د رب العالمین نه خپل مرګ هم غواړو او دې عقیدې سره به مونږ که خیر انشاءالله د رسول الله مبارک د حوض کوثر غاړې ته رسېږو انشاءالله دې دپاره زموږ علما او زه به اخري یو ټکې درته ویم نو خبره به خلاصه کړمه چې ډېر خلک دي په دې وخت کې راپاسي او ختم نبوت د عقیدې دا کله ما کشر کل دا د کالج او د یونیورسټۍ او د دې خلکو د ګمراه کولو کوشش کوي او کله په اسمبلی کې کوشش کوي
اوس اوږده خبره ده ما سره وخت نشته یعنی د علماو په برکت او بالخصوص د حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه په برکت د ختم نبوت د عقیدې تپاین کې تحفظ حاصل دی نن ځان ته هېڅوک قادیانې ځان ته نن مسلمان نشي ویلی نن خپل عبادت خانې ته مسجد نشي ویلی نن د مسلمان مقبره کې خپل مړی نشي ښخولی دا اسمبلی کې بل پاس شوی دی او د دې سرخیل مفتی محمود رحمت الله علیه او قانون ګرځېدلی تر څو چې دا علماء کرام په مقدس مکه موجود وي انشاءالله او د علماو په شا داسې غوندې خلک داسې غوندې عاشقان رسول عاشقان مصطفی موجودي د چا پلار هم زما د پیغمبر په پټ کې خټې نشي اچولی انشاءالله ما د پیغمبر جامع ته څوک نږدې هم نشي تللی زما فوج مسلمان دی الحمدلله زما پولیس مسلمان دی الحمدلله زما ادارې مسلمانان دی الحمدلله زما سکولونو او کالجونو هلکان مسلمانان دی الحمدلله زما زنانه مسلمانان دی الحمدلله زما زمیندار مسلمان دی الحمدلله زما تاجر مسلمان دی الحمدلله زما د ملک د یو سرحد نه بل سرحده پورې دا ټول مسلمانان دی او ملک مې جوړ دی اسلام په نوم دی د چا پلارم زما د رسول الله مبارک په جامه لاړه نشي توکلی راشي او لاړه توکي ژبه به لاندې پرته یو سر به هلته کټ پروت دی که خیر انشاءالله مسلمانان یو موږ د خپل رب نه به ځان قربانو موږ مسلمانان یو موږ به د خپل رسول نه ځان قربانو موږ مسلمانان یو د دین د خاطر نه به ځان قربانو دا ملک زمونږ دی دا ستاسو دی زما د ملک د سرحد یو نه واله دا یو درخواست به کوم مسلمان ته چې خدای دا مسلمانان ټول په اتفاق ولري الله یې دې کې اتفاق پیدا کړي ځکه نن ډېر جنجالونه دي ورشئ وګورئ په غزه کې څه کېږي مسلمان سره په فلسطین کې د مسلمان سره نن کم حالت شروع دی دا ولې دا زمونږ د مسلمان به اتفاقي ده دقه رنګې زه په دې خپل ملک کې ویم هر مسلمان ته ویم هر مکتب فکر والا ته ویم هر مکتب فکر والا هر مسلمان ته ویم ملک مو یو دی ایمان مو یو دی قرآن مو یو دی دین مو یو دی اسلام مو یو دی راځئ یو اتفاق وکړئ